یو زړور خانه مالګه ورته څونه واچوم د ټیپر وته زه ته څه خبر یم ما خو چېرې کټ پیم ته پخ کړی مړه وړي رانه پکې هم ډېر زیات شوي دي د وړو جواب خو به بابا جان له ورکې او ته به راته نیغ ولاړې لکه چوکیدار هو ځکه چې اونه تختې هسې څه دې خیال دی دا کار مزیدار خو دی که نه که زه خبر وي چې را کوک دومره هم پوسټ دی نو ما به ورته څخه کلامي ولیکوله برکتي سره او د نوکرۍ نه به دې ولې ویسته بس زړور خانه دا زما اولني او اخري کوکینګ دی اخري سله تر څو پورې چې د بل کوک انتظام نشي نو زما خو ګروره خپل کار جاري ساته زړور خانه یو مهرباني به ونه کړې د څه چې زه او ته برکتي پسې په جرګه لړ شو خبره د سوچ ته خو چې څوک لړ شو او کله لړ شو یا لکه برکتیا دا څه ګلب ګلب دې جوړ کړي دي زوروره لږ خوب ته هم پرېږده انسان شاه لالا سلام علیکم وعلیکم سلام زکین خانانو څنګه انسان شاه خیمه بچې خیمه انسان شاه لالا دا زړور خان دی د متبر خان زوی متبر خان پیژني ښه زه ډېره ښه ده شکر دی څنګه بچې بس خیمه ماماجي دا شمشیر خان دی السلام علیکم جی وعلیکم سلام یا لکه برکتیا دې میلمنو نه څه چای شربت انسان شاه لالا ما ولا په خپل کور کې تنظیم کړی دي دوی څه خبرې له راغلي دي وایي ورته خان که نه مونږ انسان شاه ماما دلته تاسو ده او برکتي له په جرګه راغلي وو د شمشیر نه بله ورځ څه غلطي شي د هغې ماپیله یا لکه برکتیا ته راشه که نه ته نه ګورې دا څومره درانه میلمانه راغلي دي او ته پټ پټ کېږي دا چې زه ستاسو خبرې اورم څه کوڼ نه یم مونږ ته پته د سرکوزي یم چې کوڼ نه د خبرې خوند مه خرابوه بې خونده خوند پېژني د خبرې خوند خو دوی خراب کړی دی ما خو ښه په ایماندارۍ سره خپل کار کولو په دې کې ستا هېڅ ګناه نشته ټوله ګناه زموږ ده ځکه خو در موږ ټول په شریکه رالو که نه نو تا ته پته ده چې ما د خانجي نه خپله تنخوا وغوښته بقایا نو څه راته وویل نو څه وې درته راته ویل چې حساب کتاب به کوو چې څه دې خوړلي او څکلي دي نو که څه مې در واوړېدل او که یا دې څه راواوړېدل نو ولې ما به کار تاسو له کولو او خوراک له به زه خپل کور ته راتلم څه د دې هر څه حساب کتاب به وکړو څه چې ستا راوړېدل د هغې نه به زیاتې درکړو خو اوس ته زموږ دا جرګه ومنه او دې معاف کړه زویه معافي که زویه معافي که که نه برکت خانه زه نه معافي غواړم ما تا سره ډېر زیات څه کړی دی ما معاف کړه یار بس ټیک ده خانجي چې ته په خپلو خپلو باندې پښیمانه یې که نه نو الله دې معاف کړه نو اوس پاتې شوه خبره زموږ سره د تلو نو په دې هکله هم څه ووایه که نه بس ټیک ده زه به د خپل ماماجي سره او داجي سره صلاح کومه نو هغسې به کومه څه چې زما زړه غواړي دا مې څه ووي